جی ګرانو کتونکو دا وخت موږ سره د باړې د سیمې یو خوږ ژبې شاعر یو قدردان شخصیت یو خوږ شخصیت شیر محمد ثاقب صاحب موجود دی. دنه به یو ښکلی غزل اورو. څنګه مو خیال دی ګرانو کتونکو؟ تاسو هم په انتظار یې که نه؟ نو راځئ چې یو ښکلي غزل ته د شیر محمد ثاقب صاحب غوږ شو. جی شیر محمد صاحب غزل مطلب شو راته چې کېږدي څوک په زړه لاسونه، واه راته چې کېږدي څوک په زړه لاسونه، وایم چې خپل کړم د هغه لاسونه. راته چې کېږدي څوک په زړه لاسونه، وایم چې خپل کړم د هغه لاسونه. او چې یې لرې نه یتیم له راسي، چې یې د لرې نه یتیم له راسي، او مات د ظالم شره اوږده لاسونه. زما یې مرګ واس چې واورې کله، زما یې مرګ واس چې واورې کله، او سره په ناکریز یو که بیا ته لاسونه. او د دې معصوم بچي ګناه وه کومه، د دې معصوم بچي ګناه وه کومه، او ټوکړې ټوکړې یې و پراته لاسونه. ورځ د اختر وه او زما نه و اختر، ورځ د اختر وه زما، ورځ د اختر وه او زما نه و اختر. راکړه لشنا مې چې ساړه لاسونه، لاسونه سپک به وي د سپکو خلکو، لاسونه سپک به وي د سپکو خلکو، وي د پښتون سړي درانه لاسونه. وخت چې د حق راشي، وخت چې د حق راشي په جار یې وایه، ګوره چې کېنږدې په خوله لاسونه. ساقي به تېر وخت کې خو نه وه داسې، ساقي به تېر وخت کې خو نه وه داسې، ورته اوس وسول تناره لاسونه، ورته اوس وسول تناره لاسونه. ډېره ډېره مننه ثاقب صاحب.